سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر خو ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. افغان ابدالیانو د انګلینډ الف لوبډلې د 3 ورځنۍ تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړه. په متحده عربي اماراتو ابوظبي کې د افغان ابدالیانو د انګلینډ الف لوبډلې ترمنځ د 3 ورځنۍ تمریناتي لوبه افغان ابدالیانو الف لوبډلې وګټله. په دې لوبه کې د انګلینډ الف لوبډلې د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پریکړه وکړه. د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 130 منډې جوړ کړې. د افغان لوبډلې په ګټه ضیاء اکبر 4 لوبغاړي وسوځول، ظاهر خان پښتين، شرافالدین اشرف یې 2 لوبغاړي وسوځول. د انګلینډ د الف لوبډلې د 130 منډو په ځواب کې افغان ابدالیانو ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله چې 140 منډې جوړ کړې. د افغان لوبډلې په ګټه لوبډلمشر اکرم علي خیل 52 منډې جوړ کړې. درویش رسولي د 44 منډې جوړ کړې. د انګلینډ الف لوبډلې بیا په دویمه پړنۍ کې 183 منډې جوړ کړې چې افغان ابدالیانو ته 140 منډې هدف کېښوی. د افغان ابدالیانو لپاره ضیاء اکبر ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې ټریک هم ترسره کړي. 6 لوبغاړي وسوځوله، داسې سلیم صافي په 3 لوبغاړي وسوځوله. افغان ابدالیانو د انګلینډ الف لوبډلې لخوا ورکول شوی هدف د لوبې په دریمه ورځ په 5 ویکټو پوره کړ چې د افغان ابدالیانو په ګټه درویش رسولي 45 منډې جوړ کړلې، ریاض حسن 28 منډې جوړ کړلې، لوبډلمشر اکرم علي خیل بیا 22 ناسوځېدلې منډې جوړ کړلې. په افغان ابدالیانو لوبډله د څو تنو مشرانو لوبغاړو په پرتله نور ټولو ځوانانو لوبغاړو ته چانس ورکول شوی و. افغان ابدالیانو 13 اکتوبر میاشت کې د عمان پر وړاندې 2 ورځنۍ 15 اوریزې لوبې ترسره کړې وې چې 6 لوبې یې نه وې کړې. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما مو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.